دوستانو موست ویلکم ټو ای سی ټي پښتو یو ځل بیا ښه راغلاست. لکه څنګه چې زه په جریان کې یم، زما په ګمان دا نسټډ لیست ستاسو په ذهن باندې سم نه دی ناست، یعنې د دې په کانسیپټ باندې سم نه یې پوهی. نو راځو دا یو کلاس چې کوم ده په نسټډ لیست باندې اخلو. ډېر به نه لوی کېږي دا کلاس. نو راځو نسټډ لیست ته راځو چې نسټډ لیست څه ته وایي. یعنې دننه په یو لیست کې بل لیست اخیستل دې ته مونږه نسټډ لیست ویلی شو. لکه فرض مثال مخکې مثال به زه تاسو ته مخکې کېدم. فرض مثال زه به اخلمه یو ال به اخلمه او یو ال کې دننه به زه اخلمه څه اخلمه. فرض مثال لیکم چې الی اخلمه. صحیح ده. یو ال ما واخیستو ان آرډر لیست، هغه دننه ما الی اخیستو، بس ترتیب موږ سره برابر دی. لکه زمونږ په کورس کې چې کوم ده انګلیسي تدریسیږي. صحیح ده. فرض مثال مونږ کورس کې کار کوو، زمونږ په کورس کې انګلیسي تدریسیږي، بیا بل الی اخلمه. فرض مثال بل الی مونږ سره میت تدریسیږي، یعنې ریاضي تدریسیږي. فرض مثال بل الی اخلم. فرض مثال زمونږ په کورس کې فرض مثال کمپیوټر تدریسیږي. صحیح ده. دغسې مونږ سره په کورس کې مونږ سره څه تدریسیږي، زه الی سټارټ کوم او الی بیرته بندوم. فرض مثال مونږ سره پښتو تدریسیږي. نو دا مضمونونه څه دي زمونږ په کورس کې آلریډي موجود دي او تدریسیږي. نو چې کله خپل صفحه کنټرول اس کما او دلته زه راشم خپل صفحه کنټرول ریفریش کوم، نو تاسو موږ سره وګورئ انګلیسي شو، میت شو، کمپیوټر شو. اوس په دې انګلیسي کې موږ بل کلاسونه لرو چې عبارت د ګرامر څخه ده، کنورسیشن څخه ده، ویکابلري څخه ده. نو دې لپاره چې ځکه دننه دې کې موږ بل کلاسونه لرو، نو دې لپاره موږ څه کوو ان آرډر لیسټډ لیست استعمالوو، ځکه دننه په لیست کې بل لیست. صحیح ده. یا کمپیوټر کې موږ بل موضوعات تدریسو، آفس تدریسو، فوټوشاپ تدریسو، همدغسې ویب تدریسو، دغسې شیان موږ څه کوو تدریسو. نو دې لپاره په کوم موضوع کې چې تاسو بل موضوع لرئ هغه لاندې به تاسو یو انټر وښئ او بیا به دوباره الی به نه لیکئ، ډایرکټ به یو ال به لیکئ. یو ال هم چې کله ولیکو، یو ال نه وروسته به تاسو الی به بیا سټارټ کوئ او وبه لیکئ چې انګلیسي کې اوس څه لرئ. فرض مثال موږ انګلیسي کې ګرامر تدریسو او بل څه تدریسئ. فرض مثال بیا به الی سټارټ کې بیا به وبه لیکئ چې موږ کنورسیشن تدریسو. دا موږ څه کوو، دا موږ تدریسو. خپل صفحه کنټرولس کنو ګورئ دومره په اسانۍ سره پوهېدېږي چې انګلیسي کې دننه ګرامر، ګرامر کې دننه وبښئ ګرامر شو، بیا کنورسیشن ده. صحیح ده. اوس که چیرې فرض مثال موږ سره کمپیوټر کې هم په کار دی، نو تاسو یو سمپل انټر وښئ، بیا به ولیکئ چې یو ال سر نه سټارټ، بیا به یو ال کې دننه الی کې به ولیکئ. فرض مثال موږ څه تدریسو، وینډوز تدریسو. صحیح شو. هغه نه وروسته فرض مثال موږ څه تدریسو، موږ الی به سټارټ کې الی بیرته به ونکړو. فرض مثال لیکو چې آفس موږ تدریسو او بیا به یو ځل بیا سټارټ کې الی به ولیکئ او الی بیرته به ونکړو. فرض مثال موږ انټرنیټ تدریسو. صحیح ده. نو چې کله خپل صفحه کنټرولس کوم، نو ګورئ موږ سره کمپیوټر کې دننه وینډوز آفس انټرنیټ. صحیح ده. اوس دننه موږ سره آفس کې بل پروګرامونه دي، تو به هماغه ترتیب ده، بس یو ال به سټارټ کې که ستا زړه او ال سټارټ کې که یو ال سټارټ دی. صحیح ده. فرض مثال ما او ال سټارټ کې، او ال کې دننه به هماغه الی ده او بل کې فرض مثال موږ څه کوو ورډ تدریسو. صحیح ده. او بیا به الی بل راوالئ. فرض مثال موږ څه تدریسو، موږ ایکسل تدریسو، بیا به یو بل الی اخلئ، بس خپل پروګرام په مطابق. صحیح ده. او موږ لیکو چې پاور پوینټ تدریسو، پاور پوینټ دا مې تدریس کړو. صفحه خپل کنټرول کوم، نو ګورئ موږ سره په دې سټایل کې موږ سره راغی. نو په دې ترتیب تاسو کولی شئ نسټډ لیست راوالئ او ځان سره څه وکړئ، استفاده وکړئ. امید لرم چې تاسو په دې سره اخلاص شوي نسټډ لیست باندې او زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ او ما په دعاګانو کې وساتئ. د خدای پامان.